أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كتاب الصلاة أو بكتاب الصلاة كدي لأبي عبد الله الزعفراني ده أبي عبد الله الزعفراني رجل سړی مسح وک على خفيه پر موضوع باندې ثم ورسته دخل داخل سوی الماء اوبا في خفه په موزه کې ان ابتل کچیر لندک جميع احدى القدمين یوا د انا پښه ټوله لندک ينقضو ماتیږي مسحه مسدده ګوره کچیر مسح وک پر موضوع باندې بیا اوبا په موضوع په دایو موزه نه وتله دغه یو پښه ټوله لندک بس د مسمات سوله رجل سړی اخرج ويستلا یا وختل عقيبه پند ده من عقيب الخف د پند سه د موزه یعنی موزه د پند سه خپل پند راپورته ک الا خو بیانک ان المقدمي هغه د پښې د مخ طرف چې د قدمي د پښې په خو په موزه کې یعنی د پند راپورته سو د موزه سه او د پښې د مخ طرف هغه په موزه کې ولو موضع المسح پزای کې د مسح له دلر د مسح استه ان يمسحو چې مسحو کې یعنی د مسح نه ماتیږي په دې باندې ما در هغه وخت پورې لم يخرج نی وتله صدور قدميه یعنی سینې د پښې چې د پښې ما باندې د پښې سینې نه راختلې در هغه پورې د مسح نه ماتیږي ان الخف د موزیسه الا ساق د پونډي وخواته ګوره چې د پښې د پونډي وخواته راپورته سوله د موزیسه د پښې سینې بس د مسح ختم سو وذکر ذکر کړی دی په بعض المواضع په بعضی ځایو ان کان کچیر و صدور القدمین سینې د پښو په موضع په خپل ځای کې وي والعقيب او پند یخرج و ويدخل او بیا به داخله سو یعنی پند په خپل ځای سپورت او کښته کېدل نور پښې په خپل ځای کې وي پند خطا ولويده لا ينقضون ماتیږي مسح مسدده مسح نه ماتیږي ولو کان کچیر الخف موزم واسعا پراخه موزه ډیره غټه او پراخه اذا رفع القدم چې پښه به پورته کوي يرفع العقيبه پند به راپورته سو یعنی چې پښه به پورته کړ پند راپورته کېدل حتی يخرج ورسته بیان دی بسوله چې راو په خطلګر سره عقيب پند ده و اذا هغه وزع چې کشیش دی القدم وبښه على الارض پمځکه باندې عاد العقيب بیرته وګرځي هغه پند الى موضعها وخپل ځای ته لا ينقضون ماتیج المسو مس ګوره کچیر د نور پښه پر خپل ځای باندې ولا د چروانو پښه به پورته کړه د پند به راوخته او بیرته چې به پښه کښې شو بیرته به پند نه نوته په دې باندې مسه نه ماتیږي وعن محمد د امام محمد صاحب څخه خو په موظفه په دې کې فتق سریوی مفتوح آرت پراخ وبطانة أستار الخوف د موزه من خرقة درشقي سوي او من غير هيا د بل شي سوي غير منفتق نو کېدلی نو مخروزا هغه ګندل سوي ځای په خو په موزه پورې هغه ځای نو سری سوي نو جلاسوي نو سپخدلی نو جاز رواد المسو مس وكذا د غره کم ذکر او ذکر سوي دي په ذخیره په ذخیره ولا يجوز روانه د المسو مس على عمامتي پر لنګوټه باندې وقلون سوتي ول په خولي باندې والبرقاع پر چادري باندې والقفازين پر دسکلو باندې پر دغه شان باندې مسنه دروا نه پر لنګوټه سر به رمسه کول یا پر خولي کول یا پر چادري کول یا پر دسکلو باندې کول دا نه دی روا ويجوز رواد المسو مس على جبائر پر پټي باندې ونحوها په مثل د پټي پر دې شي باندې بیا رواد وينشدا کې وتل على غیر وضوء بلا داسه یو سړی یو ځای خورسلو زخم پر دا ځای پټي وتل خدا داس نه درلودي پر دې باندې مسره وادي فین سقطت کول ودل دا پټي عن غیر برئن بلا جوړېدو یعنی دا ځای جوړ سوی نه دی د غیر پټي جن رای لاسو لم يبتل المسح نماتیج مسه نه د باطله وین سقطت کول ولودل عن برئن د جوړېدو صدا ځای جوړ سول بیا پټي ولوده بتل المسح مسه باطله حتی در داسې وخت لو کان کچیر و په صلات په منځ کې کچیر دی په منځ کې ولو دا پټي لاس ول یعنی دا ځای جوړ سلو هغه پلستر یا پټي پر لګیدل دغه لاس استقبل راودي ګرځي صلات المنز بیرته د المنز راو ګرځي والمسح مس على جبيرتي پر پټي باندې على وجوه پر طریقو باندې دا یعنی مس پر پټي باندې کول دا نور طریقې هم لري ان کان کچیر ولا يقدره ضرر نه رساوي غسل پر منزل ما تحته لاندې در دغه پټي يلزم لازمي غسل پر منزل چې پر کم ځای لګول دا کچیر دا پریمنزل و دا زخم ته تاوان نه کاوي بیا چې دي بیا به دا ځای پریمنځ دا پر د باندې ضروري ده بل اجماع د ټول په اتفاق سره وان کان کچیر يقدر ضرر رساوي الغسل پریمنزل بالماء په بو سر البارد په یخو بو سر دغه زخم پریمنزل تاوان رساوي ولا يقدره ضرر نه رساوي بالماء الحار په تودو بو سر یعنی په تودو بو کې پریمنزل وي پروا نه کول کې په یخو بو پریمنزل وي تاوان ورته کاوي يلزم لازميږي الغسل
پرېمنځل بالماء الحار په تودو اوبو سره چې دا ځای به دی په تودو اوبو باندې پرېمنځي. وان کان که چیرې و یقدره ضرر رساوي الغسل پرېمنځلو ولا یقدره ضرر نه رساوي المسح مسح ضرر نه رساوي ما تحت جبیره لاندې در پټي یعنی پر هغه زخم باندې مسح کول دې تاوان نه رساوي خو پرېمنځلو ضرر ورته رساوي. یمسح مسح دی وکړي ما تحت الجبیره لاندې در پټي لاندې دی پر هغه زخم باندې مسح وکړي. ولا یمسح مسح دی نه کوي فوق جبیره پر بالا پر پټي باندې بیا مسح نه کوي چې ضرر نه ورته رسي او که چیرې ضرر ورته رساوي بیا دی نو بیا پر پټي باندې مسح وکړي. هذا لفظ القاضي خان دا لفظ چې د قاضي خان دی. والمسح مسح على جبائر پر پټي باندې انما په تحقیق سره يجوز روا دی اذا هغه لم يقدر کوي قدرت نه درلود على المسح پر مسح باندې على القرح پر زخم باندې کې چیرې د مسح دغه نه درلود قدرت بس پر پټي باندې بیا مسح روا ده بان په تحقیق سره کان کوي يقدرها ضرر رسوي الماء او ضرر ودغه مسح ځای ته رسوي ودا زخم ته. و اما اذا كان كچير وو يقدر قدرت درلود على المسح پر مسح باندې على القرحه پر هغه زخم باندې دا قدرت وجد پر زخم باندې مسح وکي فلا يجوز له بیادت روانه المسح على جبيره پر پټي باندې. قال ویل دي برهان الدين وای هغه وای ينبغي مناسبه انداد يحفظو چې یاد کې هذه مساله دغه مسله باید یاد کې دا مناسبه ده چې دا خبره یاد کې دا مسله زده سي فإن الناس خلق شي عن هذا دې غافلون خبر دي خلق کسر په دې مسله باندې سر نخلصي په خبر نه دي. وان ترک کچیر پرېښو المسح مسح على جبيره پر پټي باندې والمسح مسح لا يقدره ضرر نه رساوي دته جاز رواد عند ابي حنيفه تپنيز د امام صاحب خلافا لهما يران و یاد غینه ده چې مسح پر وکی بیا چیر روا ده. و عمل استعاب او هر څه چې کښېستل دي د مسح په شرط دا شرط عند البعض په نزد د بعض هغه وایي د بعض علما وایي دغه مسح باندې دا ټول پټه یا دا ټول ځای کښېستل چې دي دا شرط دی. وبعضهم بعضی بیا قالوا وای اذا مسك مسوك على اكثرها پر زیات اندازه باندې پټي جاز روا دي. وان مسك مسوك على نسبي او دونه یعنی پر نیمه پټي مسوک یا پر کم پټي باندې نیمه هم پر کم لا يجوز بیان نه روا پر ډیر اندازه کې مسوک دا سیس ودا مس او کې پر نیمه یا پر د نیم پر کم وکي دا مس بیان نه دي لا يجوز بیان نه روا. ويكتفي کفایت کیږي بالمس په مس سره مره واحده یو ور مس کول بس دا کافي د دوم پلاوی مس نه غواړي هو صحیح دا خبره صحیح ده. ولو كانت كثير جراحه ټپ في موضع الغسل په ځای کې د پرېمنځلو چې دا کم ځای پرېمنځي په دغه ځای کې ټپ ولو وليس نو تحت جميع الجبيره در ټوله پټي لاندې نو جراحه ټپ جاز له روا دي د المس مس روا ده على كل جبيره پر ټوله پټي باندې طبعا چې تبع راسي یعنی تابع لموضع الجراحه د پاره د چا د هغه ځای د ټپ چې پر کم ځای ټپ دی دا ټوله پټي باندې ټپ مس کول د دې د پاره کو جایز ده چې پر دغه د ټپ تابع سي دغه ځای دغه نور ځای علاقه هم د ټپ تابع جوړ سي. ولو كان كثير و مقطوعا قد تسو احدى رجلين یو پښه پریو من الكعب د بجلکس او دونه یا کم در بجلک کښته دا ځای پریول فین غسل کې پریمزي موضع القطع هغه ځای د پریسوي چې پریسوي ځای فرزوندا فرض دي په لو غسل کې چیر پریمنزي موضع القطع هغه ځای پرېسوي ولبس خفيه بیا موضع په پښو کله ينظر وجګور ان کان کچیرو بقيه پاته من الظهر د شاس قدمي د پښې شا اندازه د پښې شا پاته مقدار 3 اصابع اندازه د دروغو قدر د پښې شا دروغو اندازه پاته او اکثر یا زیات منه در دي يمسح مسدي کی بس مسح سید پر د موضوع باندې ویلا کچیر نو يغسلهما بیا د پریمنځي لانه دا چې دی واجب دی غسل پریمنځل المقطوع دغه پرېسوي ځای هغه کم ځای چې پرېسوي دي دغه ځای پرېولل چې دي دا واجب دی نو بیا د پریمنځي بیا د مسنه باندې کی وین کان کچو مقطوع الاصابع پرېسوي وي ګوتې و بعضه خفي موزه خالی و د چا ګوتې پرېسوي دي د پښې ده او موزه چې په پښو کله موزه خالی ولا عن القدم د پښې یعنی موزه غټه ده د پښه چې دغه پرېسوي د ګوت خو کله ده په وخت کچیر واقع المس ومس على المغسول پر هغه مغسول ځای باندې چې د پریمنځي پر هغه ځای باندې مقدار 3 اصابع د دروغو اندازه ځای باندې د مس وکه جاز المس د مس روا ده چې په د موزه کې چې د پښه ده پر کوم اندازه باندې مس کیږي پر دغه اندازه باندې د دروغو اندازه ځای د در مس لاندې رالي بس د مس سید ویلا کچیر نو په لا بیان دي سي. وكذلك دا غركم الحكم حكم دي على هذا پر تفصيل پر دغه تفصيل باندې اذا كان كثير الخوف مزه واسعا پراخه وبعضه بعضه خالين على القدم د پښه کثير دا هم غرکم حکم دي ګور لکه هغه موزه چې پښه پرېسوي دي موزه خالی ده داغه باندې مس جایز ده چې درې ګوتې اندازه راځي دا هم دا رقم ده کثير موزه ډیره پراخه و د پښه پکښه او پر دې باندې مس کول هم هغه حکم لري یعنی پر دې باندې جایز دي. رجل سړی توازه او داسه کې مس وکاله جبیرتی پټي پر پټي باندې ولا به سبب شوی کې
خفيه موزه ثم ورست احدث بیا اوداس قبل د مخه ما بریات چې جوړیږي جراحت او ټپ جوړ سوی نه دی دی بیا اوداس سو فتوازه او داس تازه کیم سو مسدی او علی جبیرتی پر پټی باندې ول خفین او پر موضوع باندې پر دواړو باندې مسو کی پروانه کی فین احدث کچیر بیا داس سو بعد ورسته ما بریات چې جوړی لا یمسح مسدی نه کی ولی انه دا چې دی لبس په شو کړه د خفین موزه علی طهاره ناقصه پر ناقص طهارت باندې اول خو چې د په شو کوي د پر دابشه باندې زخمولو چې د موزه په شو کول نو خپټه لګول او بیا موزه سربېره پر په شو او اوس خو د پښه جوړ اسوله د مس جایز نه ده ولی د پر طهارت ناقصه باندې موزه په شو کړه نو ما سولاړه بیا به پریمي نو ما سولاړه وذكره في شرح الاسبيجابي په دې کې ذکر شوی دی و اذا وكان کچیر و شقاق او چاو دی پیرجلی په پښه کې او یدی یا پلاس کې فجعل وګرځي د په دې کې دوا په دا چاو کې دوا واچول او شحمو یا وازګي واچول يمر تیرېدل الماء او فوق دواء سربېره پر دوا او شحمي یا پر غوازګ باندې ولا يكفيه کافي نه ده المسامس وان كان کچیر و شقاق او چاو دی پلیدی پلاس کی یعنی کچیر چاو د ولا هغه چاو د کی دوا او پر دوا سربېره دغه تیرې دی او یا پر هغه وازګه سربېره باندې دا او تیرېدل نو دا مسنه د سی ولی کچیر zarar د تنه رساوي شي دا وازګه را لري کی یا دا دوا را لري کی zarar رساوي د zarar په خاطر ان د ضرورت په واجب باندې بیا جایز درواده ولا يكفي کافینه د المس او مس وان كان کچیر و شقاق او چاو دی پلیدی پلاس کی وقد عجز او د عجز عن الوضوء د داسه پلاسو کې چاو دی د اوداسه تازه کول سره عجز وو یستعين کومک دی وغواړي بغیر په بل چا سره بل چاته دی وای حتی يوزيه چې د پاره د دې کومک وغواړي چې د اوداسه ور تازه کی په لم یستعين کچا کومک نه کوي وتيمم تيمم دی وي جازت روا دي صلات المنزده يعني تيمم وهل بيادته جائز دي ولد کومک ورکول څوک نسته عند ابي حنيفه پرنيز دي امام صاحب خلافا لهما اختلاف ثابت یاران لرغویا د غینه دي د نه جائز کیر په لم یجد کنه کې پیدا معنا څوک یوازې چې د اودس ور تازه کړي څوک نو چې د اودس تازه جازت روا دي بلا خلاف ګوره کچیر دا څوک نو د ټول اختلاف پر دی باندې نسته بيادته چې دي تيمم جائز دي د بیان منسبو کې د منجسي دي و اما المسح مسح چې ده على جوارب پر جراب باندې فلا يجوز روانه د عند ابي حنيفه په نزد امام الا خبر روا د اندا يكون کچیر وی مجلدین سخت د سرمنی سره جوړ وی او من علین یا تلی والا وی تلی درلودي بیا روا دي وقال يران واي يجور الزروادي اذا كان کچیر وی د جراب سخینین سخت وی لا يشفاني نه جذب ولي نه چړل الماء وعليه الفتوى پر د خبر باندې فتوا ده چې د جراب او بنن نه باسي بس بیا پر دې باندې مس کول جایز دي یعنی سخت وی پر دې باندې او بنن نه وزي او بنن جذبوي وقال ويلدي في ذخيرتي فذخيرك وقيل ولد رجع رجوع وك ابي حنيفه امام صاحب الى قوله ما وقول تدياران في اخير عمري في اخر د عمر کې و امام صاحب هم قول د یاران تکل امام صاحب هم په اخر د عمر کې دې ته رجوع وک چې پر دغه جراب چې پر دغه جراب باندې چې سخت جراب او بنه چړي بس پر دې باندې مسره واده امام صاحب هم په اخر د عمر کې و دې ته رجوع کړی دا په ذخیره کې وای وحد اندازه چې د اسخینین د سخت اندازه يتمسك چې ټنګي على ساق پر پندې باندې غیر ان ما سو د دې سې شو د چې وتر یعنی دا جرافي چې د پښو دي دا پر د پندې باندې ټنګېدل بیل تړول د جرافي نه ولې چې دلته ټنګي تړلې وکړه غوټه خلاص کړي او بیرته لکې یعنی پر ځان دلته ټنګاوي په خپل پر دې باندې بیا رواده من غیر ما سو اندازه شو د چې ما چې وتر د جرافي بشي په یو شي سره ويجوز رواد المس ومس على خفاف پر موضوع باندې المتخذه چې نیول سوي وي جوړ سوي من اللبود التركي د هغه لبود ترکی او پښم یو ټکر دی چې هغه یا یو سپنسي دی چې د هغه سره جوړ شوی پر دغه موضوع باندې مسه کول چې دی دا روا دی ولی لامکان د وجه د امکان قطع المسافه د تګ چې دی وس وغواړي چې ځپلانی ځای روان سم کې ولار سم دی په دې کې هغه سفر کولای شي هغه مسافه د کته کولای شي نو د دې وجه څخه پر دې باندې مسه جایز دروا ده بیا په دې سره په دا موضوع کې والله خدای شری اعلم پودی په دې باندې فصل فی النواقض الوضوء فصل ثابت په بیان کې د ماتونکو د صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.